نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یو پیشنگوئی ور کړی دا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زدا سے قوم پیجنما الذين ياتون يوم القيامه بحسنات كالجبال، اغوی براشي د قیامت په ورځ باندې او نیکی به وسره دومره لکه د غرونو برابر، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، الله تعالی باغا یو ګرتی جوړ کی، یو دوربتی نه جوړ کی، او داسې به ختم شي لکه خوره پرته ده اوس چې هوا پیراله ویلو زوله. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کم خلق دي؟ وی دا هغه خلق دي اذا خلو بمحارم الله انتهکوها، نیک اعمال خو کوي د غرونو برابر دی، او د حدیث کې راځي د تهامه غر په برابر، چې تهامه یو غټ غر دی 100 کیلومتره مزل به کېږي د هغې خواته، غرونه برابر اعمال کړي، لیکن چې کله ځان ته شو نو بیا څه کوي؟ ګناهونه کوي. دا حدیث د دې وخت سره تعلق ساتي چې یو سړی به لاړ شي حج ته به لاړ شي، عمرې ته به لاړ شي، صدقه به ورکړي، دا یو لوی عمل دی، د غر برابر عمل دی، لیکن تصویران به ویستي چې کله ځان ته سوشل میډیا کې به د عمرې تصویر ورکړي چې فلانین عمرې ته تللی دی، حج ته تللی دی، صدقه یې ورکړه، خپل عمل د ریا د وجې نه برباد کړي. لہذا د الله تعالی قدر پیژندل پکار دی. موږ عمل د الله دپاره کوو، د تربورانو دپاره نه کوو، نه د ملګرو د ښودنې دپاره کوو، نه دنیا ته ځان ښایو، الله دپاره دې کړی. عمرې ته ځي ځان سره د کیمرې موبایل مه وړه، حج ته ځي ځان سره د کیمرې موبایل مه وړه، صدقه ورکې، تصویر مه وباسه، د الله دپاره یې ورکې، الله ته ګوري. لہذا عمل کول ګران کار دی، لیکن یو عمل انسان وکړي ضایع شي، دا ډېر د نقصان خبره ده، ډېره د نقصان.